دا مسافر نه دی مسافر کوم چې په خارج کې ژوند کوي کم سعودي او دوبۍ کې دا زموږ مسافران دي ته دا اکثر خپل خواهشات تر پښو لاندې کوي لیکن خپل فامیل خپل فیملی خپل کور خپل خاندان هغه په پښو باندې دروي هغه ته تقویت ورکوي او هغه چاته محتاج کوي نه د هغه خوراک څښاک دی ورپر کوي دا مسافران ډیر په زړه باندې نرم وي او دوی د دنیا سخت په زړه باندې تیروي هیڅ کله مسافر ظاهر نه کی مسافر پر سړی پر الله باندې ګران دی یعنی کله چې انسان په حالت د سفر کې وي الله رب العزت ورته فرض لمنځ چې دی هغه ورته نیمای کی یعنی د ماپښین 4 رکعات فرض دی الله وای اے مسافره دا ما ستاسو لپاره یو انعام راوستي دی چې مطلب ته دا 4 رکعات مکه 2 رکعات وکړه دا ستاسو لپاره یو سہولت یو آرام به نو د الله په مخ کې مسافر درجه لري مسافر ته الله عزت ورکوي الله پر الله باندې ګران وي نو د مسافرانو څخه دعا یو اخلي مسافران باید چې د خپل دعا وکي مسافر دعا الله رب العزت قبلوي او بل بې ځایه د مسافر څخه فرمایشونه مکوئ ځکه یو مسافر به په سخته کې وي تاسو به نه معلومیږي چې پر ځان باندې کومې سختې تېروي خو لیکن د بې ځایه فرمایش غټ فرمایش دې ته مه کوئ چې ما ته فلانکی موبایل راواست ما ته فلانکی موبایل راواستوه که د خپلو د تراواست یو خو ټیک ده خو لیکن مسافر تنګوئ مه ځکه د دې هم زړه سته